په پاکستان کې څنګه تباهي رامنځته شوله؟ څومره کسان پکې ووژل شول؟ نن شپه څه تیر شول؟ ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بلوچستان په چاغي ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو FC پر مرکز برید شوی دی. راپورونه وایي د سرحدي ځواکونو پر مرکز 4 وسلوالو برید کړی چې یوه یې په دروازه کې ځان الوزولی او 3 نور د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. BBC په خپلو ټکو دغه پخلی نشي کولی. د چاغي د پولیسو یوه مشر محمد شریف BBC ته وویل د سرحدي ځواکونو پر مرکز برید د شپې شاوخوا 8:30 وشو. نوموړي وویل د امنیتي ځواکونو له ځوابي برید وروسته چاړیز عملیات روان دي. په نوکندي کې چې دا برید شوی، یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي له برید وروسته شاوخوا له 1.5 نه تر 2 ساعتو پورې ډزې روانې وې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان په کلاچي سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر موټر برید کې 2 پاکستاني افسران وژل شوي او یو ډګرمن یې ټپي شوی دی. دغه برید د سړک پر غاړه د پاکستاني عسکرو د کاروان تیریدو پر مهال شوی دی. سږکال د پاکستان کې بریدونو سخت زور اخیستی چې د تورخم لاره هم د همدې جنجالو په سر بنده شوې ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.